صالح علیہ السلام اللہ قوم سمود ترالے گلے دے. سمود د دې قبیلی د جد ابعد نمو، یعنی لری یو نکی تیر شو داغه سمود نمو. نو داغه د وجه نه دی ټول قوم ته قوم سمود ویل کېږي. قوم سمود ته عاد ثانیم ویل کېږي. یو قوم عاد هغه چې د هود علیه السلام امتو. د هود علیه السلام د امت د کافرانو د هلاکت نه بعد بیا قوم سمود چې دی نو دا راغی، دې ته عاد ثانیم ویل کېږي. قوم هود ته عاد اولا عاد اول وی، او دې ته عاد ثانیه ورته وی. او د دواړو ترمنځ 100 کاله فرق دی. د قوم عاد او د قوم سمود د عاد اول او عاد ثانیه ترمنځ 100 کاله فاصله ده. د صالح علیه السلام عمر چې دی 280 کالو، او د هود علیه السلام عمر 640 کالو، او د هود علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ 800 کاله فاصله ده. تفسیری جمل لیکلی دی. د صالح علیه السلام ذکر الله په قرآن کې 8 ځایونو کې فرمایلی دی. او د صالح علیه السلام نسب د خپل جد امجد چې کوم د نیکه دی سمود، نو د هغه سره په 6 واسطو سره د صالح علیه السلام نسب دا ملاویږي ورسي. د صالح علیه السلام قوم هم شرک کو، د الله نه غیر د بوتانو عبادت کولو. الله تبارک و تعالی و صالح علیه السلام پیغمبر مقرر کو راویلې گلو. صالح علیه السلام د خپل قوم د یو الله عبادت طرف ترو بللو، او تقریبا 4,000 کسان د صالح علیه السلام په دعوت باندې هغه مسلمانان شول، ایمان په صالح علیه السلام باندې راوړو. قوم ته مطالبه وکړله، وای مونږ پتا ایمان وروړو، خو زمونږ یو فرمایشي معجزه ده، هغه مونږ تخکاره کنو، مونږ به ومنو چې ته د الله پیغمبرې. صالح علیه السلام الله نه سوال وکړو، الله فرمایل چې فرمایشي معجزه خو ښکاره کیږي، خو که دوی بیا هم ایمان رو نړه نو بیا به د دوی هلاکت وي. صالح علیه السلام ته کلکه وعده واغېستله، وایي تاسو څه معجزه غواړئ؟ نو عجیبه معجزه یې وغوښتله. وی دا مخامخ غر چې دی دا غونډی، د دې نه راته یو اوښه روباسه، خو داسې اوښه چې هغه بلار وی چې څنګه روزي چې بس لنګم شي. او یا د دې کلي یو طرف ته یو کاڼی نصبو، ورته یې وی د دې کاڼي چې د دې کلي او د دې بستې دې طرف ته خښ دی، د دې نه یوه اوښه روباسه چې هغه اوښه بلار وی او چې روزي نو بس لنګونو کې یو بچی راوړي. صالح علیه السلام د الله نه سوال وکړو، الله تبارک و تعالی د دوی دغه فرمایشي معجزه ښکاره کړله. اوښه راووتله او هغه بلار به وه، بچې یې راوړلو. د صالح علیه السلام د قوم په سردارانو کې یو سردار جندع ابن عمر، هغه فوراً ایمان راوړو په صالح علیه السلام باندې. نورو سردارانو هم ایمان راوړلو، خو د خپلو مندرو د خدایانو چې کوم هغه د دوی هغه مشرانو هغوی منې کړل د ایمان راوړلو نه. صالح علیه السلام د الله په حکم باندې دوی ته ووی چې فرمایشي معجزه دا خو ښکاره شوله، او څه خلکو ایمان هم راوړلو. بعضو مفسرینو لیکلي چې تقریبا 4,000 کسانو په ایمان راوړی. خو اوس د الله له طرف نه په تاسو یو امتحان دی، ازمایش دی، هغه دا دی
چې دا اوخه چې ده نو دې ته به تاسو په غلط نیت باندې لاس نه وړئ، ضرر به ورته نه رسوئ. او ستاسو د اوبو د څښلو چې دا کم ځای دی نو یو ورځ به د دې اوښې دپاره خاص وي، په هغه ورځ به نه تاسو دې نه اوبه څکئ نه به ستاسو څاروي څکي. په هغه ورځ به صرف دا اوښه څکل کوي او په بله ورځ به ستاسو نمبر وي. دا یو امتحان یو ازمایش. نو صالح علیه السلام ورسره خبره وکړله. د صالح علیه السلام اوښې به یو ورځ اوبه څکلې، یو ورځ به د ټول قوم څاروو اوبه څکلې او دوی به ځان له هم هغه اوبه سټور کولې. او دې قوم به د امت د صالح علیه السلام به د دې اوښې پی خوړل. نو دوی تنګ شول، یره دا خو ګرانه ده. ډېره موده داسې شروع وه، بیا خپلو کې وی چې دا خو ګرانه ده، موږ ته هم ګرانه ده، زموږ څاروو ته هم ګرانه ده. نو داسې څوک شته دی نه چې د اوښې دا معامله دا ختمه کړي. نو په دې قوم کې یوه ښځه وه، صدوق نوم یې و، حسینه و جمیله و مالداره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو په باره کې وی النساء حبائل الشیطان، ښځې دا د شیطان رسۍ دي، رسۍ. څنګه چې خلک ځان ته یو مضبوط سنډا راغورځوي نشي راغورځولی، ډېر طاقتوري، نو په رسۍ باندې وتړي. چې په رسو باندې وتړي نو هغه ته بېوسه پروت دي، چاړه پرې راکاږي او خلک یې حلال کړي. نو داسې چې یو انسان شیطان نشي ګیرولی، په دې ښځو یې ځان ته وتړي، ډېر زر دوکه کېږي بیا. نو صدوق نومې یوه ښځه وه، مالداره وه، حسینه و جمیله وه. نو په دې قوم کې یو سړی و، مصدع نوم یې و. هغه ته یې ویې زه به تا ته ځان حواله کم، واده به د سره وکم او ته به زما مالک شې، خو شرط دا دی چې د صالح علیه السلام دا اوښه چې ده دا قتل که. یوه بله ښځه وه، عنیزه یا عنیزه، د هغې لور وه، حسینه و جمیله. بل سړی و، قیدار ابن سالف، هغه ته ویې تاله به زه دا خپله لور درکمه، خو ته داسې وکړه د صالح علیه السلام دا اوښه چې ده نو دا ختمه که. دا دواړه ورته کېناستل پټ، اول یې وله خپي ووالې او بیا قتل کړله. او پروګرام یې دا جوړ کړو چې دې نه بعد به د صالح علیه السلام په کور باندې ورځو او صالح علیه السلام به شهید کو، قتل کو به. نو چې کله دوی دا اوښه وواله نو هغه بچي منډه کړه، لاړه او په دغه غر کې غیبه شوله. صالح علیه السلام الله حفاظت وفرمایلو او بیا ورته ووایي چې تاسو سره ما دا وعده کړې وه که چېرې تاسو د دې خبرو مخالفت وکړو د الله عذاب به راځي، نو اوس تاسو تیار اوسېږئ د الله عذاب ته. تفسیر روح المعانی صاحب فرمایي چې الله په عذاب راوست. اوله ورځ داسې شوه چې په لومبۍ ورځ باندې د ټول قوم د کافرانو مخونه تک زیړ شول، لکه یره چې په بنده راشي او تک زیړ شي. په دویمه ورځ باندې مخونه تک سره شول او په درېیمه ورځ باندې د خوف چې کومه انتها ده مخونه یې تک تور شول او د شپې پې بیا یو صیحه او عذاب یو چغه پې راغله او الله تبارک وتعالی د شپې تباه کړل، ټول یې هلاک کړل. صالح علیه السلام د عذاب نړوان نه لاړه ووته ته حضرموت ته لاړه. حضرموت حاضر شو، مرګ معنا دا ده. نو صالح علیه السلام چې حضرموت ته لاړه نو همالته وفات هم شو. وی دې وجې نه حضرموت ته حضرموت وی چې صالح علیه السلام ته پکې موت او مرګ حاضر شوی دی. نو الله جل جلاله دلته د صالح علیه السلام واقعه بیانوي، فرمایي ولقد ارسلنا، او بېشکه مونږ لېږلی الی ثمود، قوم ثمود طرف ته، اخاهم د دوی رور چې د دوی نسبي رورو چې د ثمود په اولاد کې، او ثمود دا یو سړی و د هغه اولاد نه دا قوم جوړ شو، نو قوم ثمود ورته وایي، او عاد ثانیه هم ورته وایي. اخاهم رور د دوی نسبي صالحا، صالح علیه السلام د څه دپاره مو ولېږلو؟ ان اعبدوا الله، چې تاسو عبادت د یو الله کوئ، د الله نه بغیر د نورو څیزونو عبادت پرېږدئ. فاذا هم، پس ناګهانه دوی چې دی فریقان، دوه ډلې شوې، یختصمون، جګړه کوونکې یو بل سره جګړې کولې. علامه زمخشري رحمه الله فرمایي چې د فریقان نه څه مراد دی؟
فریقان دوه ډلې و یو فریق خو صالح علیه السلام دی او یو فریق د قوم. نو صالح علیه السلام یو طرف ته او قوم بل طرف ته او دوه ډلې شوې. د صالح علیه السلام سره یا د هغه ملګري هم شول. نو علامه زمخشري مولا فرمای یو فریق صالح علیه السلام او ملګري او بل فریق د قوم. نو دا دوه ډلې شوې او یو بل سره جګړې اختلاف یې کول. قال صالح علیه السلام ورته ووی یا قوم ای زما قومه لم تستعجلون ولې تاسو تندي کوئ جلدي کوئ بالسیئة د بدۍ دپاره. وایي که ته حق نو په موږ عذاب راوله که ولې تاسو جلدي کوئ په بدۍ سره قبل الحسنة مخکې د نیکۍ نه یعنې مخکې من الله رحمته د الله د طرف نه د هغه د رحمت نړوان دی. تاسو د الله عذاب ولې غواړئ؟ ایمان راوړئ د الله د رحمت حقدار وګرځئ. د الله نه ولې سوال کوئ چې عذاب را باندې راوله؟ لولا تستغفرون الله ولې تاسو توبه نه وباسئ الله ته؟ د الله نه بخښنه د خپلو ګناهونو ولې نه غواړئ؟ لولا تستغفرون ولې تاسو بخښنه نه غواړئ الله د الله نه؟ الله نه ولې بخښنه نه غواړئ؟ لعلکم د پاره د دې تاسو د الله نه بخښنه غواړئ د پاره د دې ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړي شي.